تهران، ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي. دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران افغانستان به د اوسپنې د استخراج برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمي امین د ایران عربي ټلویزیون العالم ته په یوه مرکه کې وویل چې ایران له افغانستانه سره د اوسپنې د کانونو د استخراج برخه کې خبرې کوي. د ویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خاف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د عینک د مسو د امو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې پیل کړي دي.